السلام علیکم. په یو نوي ویلاګ کې زه ایلمان وهاب ستاسو سره حاضر یم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې صحت به مو ښه وي. نن 30 روژه ده او شکر الحمدلله و 29 څخه بخیر وتې. نن د اختر شپه هم ده او اخري روژه هم ده، نو ډېر زیات زبردست ویلاګ به کوو. نو چېرته هم مه ځئ، زموږ دا ویلاګ پوره وګورئ. سیګنال در اغستی دی؟ ماشاءالله ماشاءالله ښکلي خلک په دنیا ډېر دي. ګوره پوره ده ډېر غوره ده قسم دی. سیټه شه سیټه شه سیټه شه وروړې مړه یو خو ته دغه یې نو بس پولې نه مې روا وباسې. اوس به وینې چې نو تاسو څنګه وختي ویلي وو چې روژه ماتی وشو، مونږ بیا مازدیګر چکر له وتې، ما موبایل تش شو. د دې وجې ما موبایل بیا چارج ته کېښودو، نو څه شاټونه مې وانهغستو. اوس مونږ میاشولې ده او په خپله ما میاشولې ده، د اختر شپه ده. نو مونږ تاسو ته به ما دا ډزه مو اورېده. اوس مونږ د پروګرام دپاره ځاله سامان راوړی دی، چېرته هم مه ځئ، مونږ به زمونږ پروګرام انجوای کوئ او چېرته هم مه ځئ. دا پیاز تارخه دی، خو دوره تارخه دی چې والا مسٹر ایلمان وهاب سے پټي بچ کا والا کنه شاټو دا شاټ دی کنه نو وایي. په دې ټیم کې مونږ پخلی سټارټ کو. تاسو کتی چې مونږ چرګان سره کو او خان او انتظار چې دی دوی په پخلی کې ډېر تکړه دي، ځکه مونږ دوی ته پخلی پرېښی دی او بس چرګان سره کو. د اختر شپه ده او نور پخلی به وروستو کو. دا ملګري ټول یې مونږ پروګرام کو. صحیح ده. انتظار صاحب ته پکې سوال غواړي؟ ها ډېره مننه. په اختر کې دا سنت طریقه ده چې ته خپل مخ باندې خوشحالي ظاهره کړې. دا وختي ما نه ملا نه واورېدو. خان ته پکې سوال غواړې؟ مهرباني یاره. ټیک زه بس نور مونږ ستاسو سره پروګرام شریکو. چېرته هم مه ځئ، زموږ د ویلاګ پوره وګورئ. دې ټایم کې ډوډۍ تیاره شوه، چرګ دی او چاول دي، دغه غریبۍ ډوډۍ ده او بادرنګ مادرنګ دي. بس لګیا مزیدار نه دي. تارخه دي. هلکه کوک صاحب او کوک صاحب تا پکې دا مرچکې ډېر ولې اچولی دی؟ ښایي زه صحیح ده. نو بس د ډوډۍ نه پس به میلاوېږو، چېرته هم مه ځئ. نو بس پروګرام وشو. په دې ټایم کې مونږ رالو چاپ ته. ما خو پرون کار کړی، خو دا ملګري وي مونږ په کار کو، نو دوی کار کوي. تقریبا 20 منټه کم 3 بجې دي. هم دا ویلاګ په دې ځای ختمو کو. دا ویلاګ ستاسو خوښ شوی نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او امید دی چې دا ویلاګ به ستاسو خوښ شوی. والسلام.